ښه هب باندې وغږېدو، سویچ باندې وغږېدو، اوس به په راوټر باندې وغږېږو چې راوټر څه ته وایي. اول دا چې لکه څنګه مو چې ویلو تکرار به هم وي، هب هم دا ویلو چې هب چې دی ډم ډیوایس دی، مطلب نه چشمن پیژنه، مطلب چې یو مسج ولیږي، فرض وکړه یو مسج دغه کمپیوټر ته لیږي که نه د بل کمپیوټر ته، نو هغه مسج دغه ته هم لیږي، د ټول ته لیږي. سویچ چې ولو بلې خواته، سویچ دا ولو چې مثلا په یو نیټورک کې، البته دغه یو نیټورک دی که نه، په یو نیټورک کې که یو مسج وغواړي چې ولیږي دغه کمپیوټر ته، راسره دغه کمپیوټر نه دغه کمپیوټر ته مسج ورځي، داسې نه ده چې مطلب دغه ته ورسي دغه ته ورسي. راوټر څه ته وایي؟ راوټر چې دی لکه سویچ غوندې آی پی ادرس پیژني، خو بل شواله د راوټر دا دی چې هغه آی پی ادرس ریډ کوي. په سویچ کې آی پی ادرس ریډ کوونه ته نه، آی پی ادرس یې پیژندلو او هغه ته به ولیږلو. نو په راوټر چې دی آی پی ادرس وایي چې مثلا فرض وکړه زه یو آی پی ادرس راوړم چې هغه آی پی ادرس د سور دی که نه، یعنې ته نه داسې نه چې دغه نیټورک نه جلا بل نیټورک دی، هغه هم پیژني، هغه ته ولیږي. صحیح ده؟ او د څو نیټورکو لکه دا بل مې چې ویلو چې راوټر کار دا هم دی چې څو نیټورکونه سره وصلوي، مثلا یو دوه درې، دا درې ټول نیټورکونه سره راوټر شی کوي، سره وصلوي، مطلب سره ارتباط، دوی ته ارتباط ورکوي. صحیح ده؟ او بل راوټر ته بل چې ورته وایي ګیټ وې اف نیټورک ورته وایي. ګیټ وې اف نیټورک دې لپاره ته وایي چې مطلب لکه څنګه مې چې ویل مخکې که نه، دغه څو نیټورکونه سره یو ځای کوي، دغه ته څه وایي؟ ګیټ وې اف نیټورک ورته وایي. عملي مثال باندې هم دلته چې لیکلی مې دی، په دغه باندې به وغږېږي چې څنګه کار کوي او څنګه دوی یو بل سره ارتباط پیدا کوي. او بل د بهتر د ارتباط ساتلو لپاره موږ اکثر چی کوو؟ ډاټا نه کار اخلو. که مثال کار وکړو، فرض وکړئ دا چې دی یو جلا نیټورک دی، دا یو دفتر دی بیخي، او دا چې دی بل دفتر دی بیخي، او دا هم چې دی بل دفتر دی. مثال دغه ته به ووایو چې آبي نیټورک، دې ته سور نیټورک به ووایو، دغه ته هم شین نیټورک ورته وایي که نه. که دغه کمپیوټر وغواړي دغه سره خپل منځ کې ارتباط پیدا کړي، نو دا د چې له طریقې ارتباط پیدا کړي، د دوی منځ کې د هب دی دغه طریقه یو بل سره دوی ارتباط پیدا کوي. صحیح ده؟ دغه سور هم دغسې، دا نور ټول دغسې یو بل سره ارتباط پیدا کوي خپل منځ کې. خو فرض وکړه دغه شین چې دی غواړي له آبي نیټورک سره دوی ارتباط پیدا کړي، یا مثلا یو نیټورک سره جوړ کړي، یا کوم شی ورسره ولیږي. فرض وکړه یو شی ولیږي، یو پیغام ولیږي، یا یو مسج ولیږي، نو هغه راځي راوټر ته، اولین خپل لوکل راوټر ته راځي. هغه راوټر چې وګوري دوی لکه څنګه مې چې ویل آی پي ادرس یې ریډ کوي، چې ریډ یې کړو هغه ووایي چې ګوري چې دا آی پي ادرس چې دی د آبي لپاره دی، د آبي نیټورک لپاره دی، نو هغه ځي مین ته، مین راوټر ته. مین راوټر چې ګوري هغه بیا درته معلومیږي چې دا د سور لپاره نه دی، دا چې لپاره دی؟ د آبي لپاره دی. یعنې دا پیغام یا مسج هم چې دی مکمل له هغه لیږدونکي څخه هغه اصلي نفر ته چې هدف یو، یا اصلي نیټورک ته چې هدف یو، اصلي کمپیوټر ته چې نیټورک و هغه ته ورځي که نه. فرض وکړئ دغه نه راغی دغه یو خاص کمپیوټر ته. نو دې لپاره راوټر چې دی اکثره ډېر زیات استعمالیږي په دفترو کې او لوی ارګنایزیشنو کې. صحیح ده؟ او ډېر وارې مطلب که دا دلته کولی شي چې موږ په دې کې لکه وای فای دغه ټولو شیانو لپاره موږ کولی شو چې راوټر کار واخلو، چې په دغه کې یعنې هدف دا نه ده خامخا چې دا باید په لاین باندې یو بل پورې اړیکې ولري که نه، کولی شو چې وای فای لینک چې هم ولرو ته نومېږي، راوټر یې ولري چې په وای فای باندې لینکونه راخلي که نه، او آی پي ادرسونه ریډ کوي. او بیا هم آی پي ادرس چې ته وایي انټرنیټ پروتوکول، یا پکیجونه یا پیکیټ ادرس پیکیټونه چې دي د هر کمپیوټر هغه ته آی پي وایي. صحیح ده؟